د دهلې بند چې د کندهار د 8 ولسوالیو د کروندګرو هیلې ورپورې تړلې دي. په شمالي ولایتونو کې د واورو اورښتونو ته اړتیا ده ترڅو دغه بند ته په کافي اندازه اوبه راسي. د سږنیو اورښتونو له برکته د دهلې د بند اوبه له 6 متره څخه اوس مهال 14 مترو ته لوړې سوي دي. د تیر کال په نسبت د اوبو کچه لوړه ده، خو لا هم اورښتونو ته اړتیا ده ترڅو کندهاري کروندګر د دهلې له بند څخه د کال تر پایه پورې خپلې مځکې خړوبه کړي. د دهلې بند کې د اوبو د زیاتوالي له امله کروندګر خوشحاله دي او زیاتوي چې سږ کال به برمو وهلو ته اړ نه سي. بزګران دغه نو امید لري ان شاء الله خدای ته چې باران جوړیږي. دغه باران در مخه تمه سره خطر و ډیر په تشویش کې ونه او اوس ډیر امید لري دا ورځ پر ورځ د خبري اوري د بارانونو وسوله ډیر خوشاله دي راتلونکي ته ان شاء الله امیدوار دي چې کال به سم سره خیر سي. بل خو یو شمیر د زراعتي چارو ماهرین وایي که کروندګرو ته پر وخت اوبه ونه رسیږي نو مجبوره کیږي ترڅو د مځکې پر سر برمې ووهي چې د زیاتو برمو وهلو له امله د اوبو کچه تیر کال ډیره کښته سوې ده. د افغانستان د زراعتي علومو د ملي پوهنتون استاد شریف الله شریفي وایي د دهلې بند ډیره برخه له رسوباتو ډکه سوې نو اړتیا ده چې نوموړی بند نور هم لوړ سي. د دهلې د نصب څخه د نصب پاکوالي د خټو د شګو ایستل زما فکر باندې ډېر زیات مصارف ته اړتیا ولري او فکر نه کوم چې په داسې کم مصارف باندې دا کار ترسره شي. نو ښه بهترین لاره دا ده چې دغه اوسنی کم دیوا چې دی چې دغه یو 4 یا 5 متر نور جګ سي پورت سي ترڅو دلته اوبه مو ډېرې ذخیره کړو. د کندهار د دریایي حوزې مسؤلین وایي د دهلې بند 15% له اوبو ډک سوی او د سږ کال اړتیا یې پوره کړې ده. دوی وایي په شمالي سیمو کې د واورې اورښتونه سوي چې په خبره د جوزا میاشت تر اخره به د دهلې بند ته اوبه را روانې وي. د کندهار د دهلې په بند کې د تیر کال په پرتله سږ کال تر دا مهاله پورې په زیاته اندازه اوبه جمع سوي دي. بل خوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د کندهار هغه سیمې چې تیر کال وچکالۍ ځپلې وې سږ کال پکښې د اورښتونو کچه زیاته ده. هغه کسان چې تیر کال د وچکالۍ له امله بې ځای سوي وو دا مهال یعنې د سږني اورښتونو له امله بیرته خپلو سیمو ته کډې وړي.